بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه انضمام خان راغلی و د یوې نوې مرکې سره د سپېڅنګ سیمې ته د یو ښه لیکونکي یو ښه شاعر د پښتو ادب بلکل ستاسو دپاره چې هغې نه څه غزلې څه کلامونه تاسو سره شریک کړو. نو بلکل راغلی و د بخنام خلیل صاحب خواله چې ډېر ښه لیک کوي د پښتو ادب کې، ښه شاعر یادېږي. تاسو به هم غزلې اورېدلي د میډیا په پاڼو. نو بلکل بخنام خلیل صاحب السلام علیکم. پروګرام کې ورته هرکلی وایو. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره تکلیف وکړو زمونږ د علاقې سپېڅنګ ته م ځان راورسولو. ستاسو د دې تکلیف ډېره مننه. زما بخنام خلیل نوم مې او والد صاحب نوم مې ارواحات کاکا خان ناسی دی چې هغه هم د شاعرۍ سره تعلق ساتو. په 2008 کې وفات شو د تقریبا د 72 کالو په عمر کې. د هغې هم په خپل وخت کې ډېره ښه شاعري کړې. د ونخیلو په کندي کې اوسېږو. دستي مونږ د خپلې هلې ځلې د پښتو ادب د خدمت دپاره بهیر خلیل صاحب او زه یم او را سره نور ملګري هم ډېر دي. د سحر ادبي ټولنې په نوم مونږ دلته ډېر پروګرامونه بلکل جی مینوالو کتونکو ستاسو غزلې به هم اورېدلي، تاسو به د میډیا په پاڼو هم کتلي. نو که تاسو زموږ مینوالو سره څه داسې ښه د زړه شعر غزلې وي نو بلکل تاسو شریکوئ. ښه جي، د اول به در سره یو دوه شعرونه د زمزمې نه مخکې بیا به سره غزل زمزمه کړم. یو دوه شعرونه به در سره شریک کړم چې وایي جیب ته چې لاس کړم کاغذونه روزي، جیب ته چې لاس کړم کاغذونه روزي، پکې لیکلي غزلونه روزي. او وایي مه کوئ پرېږدئ د ګرمۍ خبرې، مه کوئ پرېږدئ د ګرمۍ خبرې او اوړي کې غوټ د خلکو زړونه روزي. او دې نه پس تاسو سره یو کلام په زمزمه کې ویمه چې وړوکی غزل دی. تا چې زمانه سترګې واړولې ما د دنیا نه سترګې واړولې، تا چې زمانه سترګې واړولې. شعر دی. دا مینتوب کلیوانتوب دی زما، دا مینتوب کلیوانتوب دی زما، دا مینتوب کلیوانتوب دی زما، چې مې هر چا نه سترګې واړولې ما د دنیا نه سترګې واړولې. دویم شعر دی. چا پرې د ګل غوندې ځوانې خاورې کې، چا پرې د ګل غوندې ځوانې خاورې کړې هو، چا پرې د ګل غوندې ځوانې خاورې کړې، چا د حیا نه سترګې واړولې ما د دنیا نه سترګې واړولې، تا چې زمانه سترګې واړولې. دا زړه مې غواړي چې دنیا نه درومه، دا زړه مې غواړي چې دنیا نه درومه، دا زړه مې غواړي چې دنیا نه درومه، ژوند د ښکلا نه سترګې واړولې ما د دنیا نه سترګې واړولې، تا چې زمانه سترګې واړولې. مکتي شعر دی. ښکاري بخنامه چې خزان را درومي، ښکاري خلیل
کله چې خزان را درومي هو ښکاري بخنامه چې خزان را درومي ګل د بورانه سترګې واړولې ما د دنیا نه سترګې واړولې تا چې زمانه سترګې واړولې تا چې زمانه سترګې واړولې ډېر ښه ډېر ښه انداز او ډېر ښه غزل یقینا دی چې د کتونکو به هم خوښ شي او بلکل که تاسو سره نور هم داسې د زړه غزل وي نو بلکل مینوالو سره شریک کړئ. یاره جی اوړی دی ګرمي ده او ماشومان هم تنګ دي او نړۍ ډېره تنګه ده د بجلۍ د لاسه نو موږ به داسې وو چې د بجلۍ په باره کې به د شکایت په توګه یو نظم تاسو ته ووایو. ډېر شاد دي. دا به در سره همداسې ووایو چې دا چا یې خفه کړې داسې غلې چېرته یې دا چا یې خفه کړې داسې غلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې وي هلته په بنګلو کې څنګه زانګې او ځلېږي په شنو شنو چمنونو کې خس رسپي نه بلېږي نو زمونږ د خورو کور نه چا شړلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې او وي سرې غوښې مو د فرج نه ستا د لاسو غورځولې نو خلکو د غوسې نه په سوباړو ووهلې اختر د قربانو کې تښتېدلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې ډېر ښه وي په کټ کې د ګرمۍ او د خولو نه اوړو روړو د ماشو د چیچلو د نغمو نه اوړو روړو جامې دې رانه اوښکې شرمېدلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې وي د کلي په کوڅو کې د تیارو خلک یارېږي بجلۍ چېرته کې لاړې لنډه سا زمونږ ډوبېږي بخنام درته جولۍ خوره نیولې چېرته یې میراته شي سورمخې دومره ښکلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې وي دا چا یې خفه کړې داسې غلې چېرته یې وا بجلۍ ته رانه تلې چېرته یې یقینا ډېر ښکلی او ډېره مزه یې وکړه د بجلۍ په باره کې ډېر ښه لیک و ډېره مزه یې وکړه د بل غزل غوښتنه به هم کوو ځکه چې ډېر ښه لیک کوي د پښتو ادب یو ښه شاعر نوموړی شاعر یادېږي نو بل غزل به دې هم اورو نو بلکل ارشاد جي دا به در سره یو غزل شریک مجي ده بېګا مې چې په زړه باندې جانان راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده تنده لیونی مې د نظر په لاسې وشوه تنده لیونی مې د نظر په لاسې وشوه په غولي د وصال مې چې هجران راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده اوښکې مې ناڅاپه شوې د سترګو نه راماتې اوښکې مې ناڅاپه شوې د سترګو نه راماتې په باغ د پسرلي مې چې خزان راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده کشته د محبت مې د موجونو سره لاړه د پاسه پې ناڅاپه چې طوفان راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده اسمان ځلنده ستوري هم زما په تماشه په ما باندې چې ګران د ځانه ګران راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده
ما ویل که زما اوښکې دې خبر نه وم بخنامه ډېر اعلی ډېر ما ویل که زما اوښکې دې خبر نه وم بخنامه په شان لکه د شمې زما ځان راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده بېګا مې چې په زړه باندې جانان راورېده باران زما د اوښکو په ګریوان راورېده ډېره مزه یې وکړه یقینا ډېر ښه غزلې ډېر ښه کلامونه م وویل نو بلکل ډېره شکریه م ادا کوو چې تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو او دومره لنډ تنګ وخت کې موږ هم ټایم راکړو نو ډېره مهرباني او جهان مننه او ستاسو مونږ ډېره شکریه او ډېره مهرباني یو نړۍ مننه یوه جهان مننه چې تاسو دومره په دې لنډ تنګ وخت کې ټایم وښکو وخت هم وښکو موږ له ځان راورسوله ډېره مننه ډېره مننه مهرباني جی بلکل تر بل پروګرامه پورې موږ له به اجازت راکوئ زه انضمام او ما سره کیمرامین احتشام خان لور کې اجازت درلوي الله په امان